اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ملګری دریاب دولت خیل ما خاد اوسئ آباد اوسئ. قدرمنو، لکه د تیر وخت په شانتې نن هم موږ د خپل یو درون او قدرمن ملګري د هغه په شعرونو باندې د هغه په قلمي ادبي زیات لنډه شان تبصره کوو، بلکې هغه که زه وایم چې پیژندګلو ستاسو سره کوم نو هغه د څه قسم پیژندګلو محتاج نه دی. د سوات په ګلورینه خاوره باندې زیږېدلی د پښتنې مور په غېږ کې د پښتون پلار په کور کې قدرمن ښاغلی فیض علي خان فیض صاحب دی. قدرمنو، یاد دي چې فیض علي خان فیض صاحب چې دی هغه یو بهترین صحافي هم دی. د دې سره سره هغه یو قانوندان هم دی. د قانوندان سره سره هغه د صحافت د لارې خپل صلاحیتونه په کار راوستي دي. وخت په وخت په ورځپاڼو کې ګټور او کوټلي آرټیکل هم د قام دپاره لیکلي دي، د دې ولس دپاره لیکلي دي. دغه شانتې هغه د شعر و ادب د شاعرۍ د میدان یو ستر لوبغاړی هم دی. ځکه نو زه دا وایم چې هغه نه د څه صفت محتاج دی، نه هغه د پیژندګلو نوم دی. فیض علي خان فیض صاحب هغه یو پیژندلی نوم دی د سوات په خاوره باندې. خو یاد دي قدرمنو چې د ادب په میدان کې څو قسمه شاعران دي چې هغه کوټلي ګامونه اخلي او خپل صلاحیتونه په کار راولي. یو هغه ادب دی چې هغې ته روماني ادب وایي. په هغې کې شاعر د مینې، محبت، سندرې، غزلې، ټپي، مصري، د جانان سره د جفا او د وفا خبرې کوي. دویم نمبر هغه شاعري چې هغه په معاشره کې اصلاحات کوي، اصلاحي شاعري کوي. د هغې سره سره هغه انقلابي شاعري هم کوي، کوم چې د قام ته د بیدارۍ دپاره یو جرس کړنګوي، د قام د بیدارولو، د قام د پاڅون ناره وهي، د قلم په جواب باندې، د شعر په جواب باندې. دغه شانتې یو هغه ادب دی، هغه شاعر دی چې هغه مزاحمتي شاعري کوي. قدرمنو، که موږ دا وخت وګورو نو زه یم چې څومره شاعران، لیکوالان چې په دې دور کې ما لوستي دي او زما د نظره تېر شوي، ما اورېدلي دي، نو یقینا چې زه یم چې داسې به ډېر کم وي، بلکې د نش برابر دي. که زه دا ووایم چې هغه صرف او صرف فیض علي خان فیض صاحب دی، نو دا به حق بجانب وي چې فیض علي خان فیض صاحب دا وخت چې د پښتون په خاوره باندې په ماضي کې کوم اور بل شوی دی، د پښتون استحصال چې کوم شوی دی، د پښتون سره چې کومه ناانصافي شوې ده، په هغې باندې هغه قلم پورته کړی ده. او څومره د ادب په میدان کې چې فیض علي خان فیض صاحب کوټلي ګامونه پورته کړي دي، نو هغه ټوله شاعري تقریبا په 95% شاعري د فیض علي خان فیض صاحب چې ده نو هغه مزاحمتي شاعري ده. او د مزاحمتي شاعرۍ دپاره یا د وخت د واکمنو سره یا د وخت د ستم او د جبر سره هغې ته لکه د ډال ودرېدل، هغې ته دیوال کېدل، یقینا چې دا ستره حوصله غواړي، لویه سینه غواړي. او هغه فیض علي خان فیض صاحب چې د هغه لیک موږ وګورو نو یقینا چې هغه ټول مزاحمتي شاعري کړې ده، چې د دې وخت زه یم چې هغه اول نمبر یو لیکوال دی د سوات په خاوره، بلکې په پوره پښتونخوا چې هغه مزاحمتي شاعري کړې ده. ستاسو سره نور حایل کېږم نه، خو د هغه یو څو شعرونه د فیض علي خان فیض وکیل صاحب یو څو شعرونه ستاسو سره شریکوم. غواړم چې په هغې باندې لږه شان تبصره وکړم. فیض علي خان فیض صاحب په خپل یو دوو شعرونو کې و چې د کرکې ګناهګار دی د دنیا د مخه ورک شي. د کرکې ګناهګار دی د دنیا د مخه ورک شي، د مینې او د امن د ثواب سړي دي نه مري، او د علم دشمنان که په لار کېږي که مړه کېږي. د علم دشمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، خو خدایه د قلم او د کتاب سړي دي نه مري. قدرمنو، په دې کې فیض علي خان فیض صاحب یقینا چې د خپل ولس سره، د خپلې معاشرې سره، بلکې د انسانیت سره د مینې یو داسې اظهار کړی دی چې هغه بلکې یو بددعای هم کړې ده د هغه چا دپاره چې هغه په مخ د ځمکه او د الله تعالی د بندګانو سره د کرکې سبب جوړیږي، یا په هغه کې کرکه یي، بغض یي، حسد یي. ځکه چې الله تعالی چې خپل بنده تخلیق کړی دی نو هغه په لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدای پاک وایي ما انسان یو بهترین څیز پیدا کړی دی په جماداتو او نباتاتو کې. بیا که په داسې کې یو انسان را پیدا شي چې خدای پاک په قرآن شریف کې صفت کړی دی، او هغه په جماداتو بلکې په ټولو کائناتو کې هغه ویلي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
او دا رب ذوالجلال تخلیق شوی انسان به د انسان کې بیا کرکه نفرت او بغض او تربګنۍ خوري، نو یقینا چې دغه انسان په حال باندې افسوس پکار دی. ځکه خو فیض علي خان فیض صاحب و چې د کرکې ګناهګار دی، د دنیا د مخه ورک شي، د مینې او د امن د ثواب سړي دی نه مري. د علم دشمنان که پلار کېږي که مړه کېږي، خو خدایه د قلم او د کتاب سړي دی نه مري. فیض صاحب و چې د علم دشمنان کم کسان چې د علم دشمنان دي هغه زده کړه نه کوي او هغه د علمي بصیرت هغه نه لري، یا عالمانو ته پوهانو ته سترګورو ته په لار کې دیوال کېږي، نو هغه که مړه کېږي او که پلار کېږي که نه پلار کېږي، خو خدایه د قلم او د کتاب سړي دی نه مري. په مخ د ځمکې چې د قلم خاوندان ژوندي، نو یقینا چې معاشره به چرته کوم د زوال سره مخ نشي. په معاشره کې به وخت په وخت تبدیلی راځي او ارتقایي عمل او ارتقایي لاره به خپلوي. دغه شانتي قدرمنو فیض علي خان فیض صاحب لکه موږ چې څنګه ووایي، دا خو د هغه داسې یو شعر و چې د هغه په دې کې د فیض علي خان فیض صاحب د قام سره، د اولس سره، د انسانیت سره، د الله تعالی د بندګانو سره د خپلې مینې محبت یو اظهار و. په بل ځای کې هغه وایي چا چې د کفر د فتوو په زور ورک کړی یمه، چا چې د کفر د فتوو په زور ورک کړی یمه، زه ترې په لار د احترام نه مخکې نشم تللی. قدرمنو یاد دي چې زموږ بدمرغي هم دغه ده چې ما چې څنګه ووایي چې فیض علي خان فیض صاحب چې اکثر شاعري کړې ده، نو هغه مزاحمتي شاعري کړې ده، تاسو به اورېدلي هم یي. زموږ بعضې داسې کسان شته عالمان دي، موږ ته عالمان وایو، علما دي، موږ د علماو قدر کوو. علما زموږ د سر ګلونه دي، زموږ د سر تاجونه دي. بیا نبی علیه السلام ورته ویلي چې العلماء ورثة الانبیاء، علما چې دي دا د پیغمبرانو وارثان دي، خو علماو له هم پکار چې هغه په معاشره کې هغه رول ولوبوي بلا تضاد بلا امتیاز، هغه رول ولوبوي په معاشره کې، په ولس کې، په انسانیت کې هغه څه قسم د بغض د کینې یا د نفرت سبب جوړ نشي. زموږ بعضې علما حضرات داسې چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې هم ډېر ګورو چې څه خبره وشي هغه د جیب نه فتوا راغستې او سمدستي په انسان باندې ټک وهلي، د کفر فتوا یا نورې داسې وغیره فتوې هغه ولګوي. تاسو ته د یادې قدرمنو چې فتوا لګول چې دي دا خو اول د عام عالم سړي کار نه دی، اسلام دا اجازت نه دی ورکړی. کله چې یو عالم فتوا لګوي نو هغه به د ریاست چې هغه په ریاست کې مستند عالم وي، د تقوا د پرهیزګارۍ په لحاظ سره، او بیا په ریاست دننه په قام کې مقبول شوی عالم او ریاست هغه دا دوام ورکړی د فتوی د جاری کولو. خو فتوا هم لکه موږ ته قانون سازي وایو، دغه شانتي فتوا په اسلام کې یو جز دی چې کله یو مسله نه یا د یو مسلې حل نه یا یو مسله حل کول غواړي، نو په هغې د ریاست علما، هغه علما چې هغه مستند علما په قام کې مقبول شوي د پرهیزګارۍ د ایماندارۍ د تقوا په لحاظ سره هغه مقبول ترین علماي، او بیا د ریاست په قانوني چوکاټ دننه چې هغه ریاست چې هغه په مذهبي اقدارو کې دننه حکمنامې او فیصلې کوي، هغه علماو ته حق حاصل دی چې هغه بیا فتوا صادره کوي او فتوا ولګوي په اجتماعي توګه، او د دې نه علاوه بله فتوا ناقابل قبول وي. موږ که ګورو زموږ علما حضرات هم دي دا د هغو خپل اختلاف ته، کله چې اختلاف وي نو په هغې کې دین ته هم تقویت رسي، معاشرې ته هم تقویت رسي، خو زموږ په شانتې کم فهمه انسانان چې دونه هغه اکثر په هغه ته غلط مطلبونه اخلي او بیا په علماو پسې سپکې سپورې وایي. نو فیض صاحب هم دغې خبرې ته په دې یو خپل شعر کې دغه کړې ده، اشاره کړې ده. قدرمنو دغه شانتې که موږ د فیض صاحب شاعري وګورو نو هغه وخت په وخت باندې چې زموږ په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا په خاوره باندې په ماضي کې کم نامناسب حالات تیر شوي دي، قیامت خیز حالات په هغې باندې تیر شوي دي، نو فیض علي خان فیض صاحب په خپل شاعرۍ کې د قلم په زور باندې هغه وخت په وخت باندې د هغې مخنیوی کړی دی او قام ته هغه خبرې په ګوته کړي دي. دغه شانتې زه دلته کې فیض علي خان فیض صاحب په خپل یو بل شعر کې وایي چې د عدم تشدد د عقیدې مطلب دا نه دی چې خلک به یې رور وژني او رور به ورته ګوري. د عدم تشدد فلسفه چې دنیا ته راوړې ده نو دا خبره د یادې چې دا ارواښاد غفار خان بابا راوړې ده، او یقینا چې غفار خان بابا
هغه یو ستر لارښود و، خو زمونږ بدمرغي دا ده چې هغه پښتون قام پېژندلی نه و، نو ځکه هغه ته هم د هغه په ژوندانه وخت په وخت ستونزې جوړې شوې وي. خو دلته کې چې کومه خبره فیض علي خان فیض صاحب کړې ده چې عدم تشدد خو دې ته نه و چې زما دې سړی دې راپاشي زما ورور دې وژني او بل ورور دې هغه ته ګوري. نو قدرمنو د دې خبرې اجازت هم قرآن پاک ورکړی دی. رب ذوالجلال په قرآن پاک په سورې بقره په 178 آیات کې وایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ای ایمان راوړونکو لازم شوی دی په تاسو باندې قصاص په وجلو شو کې آزاد په مقابله د آزاد کې او غلام په مقابله د غلام کې او ښځه په مقابله د ښځې کې. نو قدرمنو څنګه چې زموږ دین چې دی هغه یو افاقي دین دی، هغې انسان ته پوره انسانیت او د معاشرې ته یوه لارښودنه کړې ده. نو که چېرې موږ د هغې نه تجاوز وکړو یا کله چې هم انسان د دین اسلام نه تجاوز کړی دی، نو هغه معاشره او هغه انسان اکثر د زوال سره مخ شوي ده. نو دغه شانتې هغه په د خپل بل یو شعر کې دا وایي چې زه په مانځه کې د سجدې د اهمیت خبر یم، خو حقګویي د تسبیحاتو نه بغیر سجده ده. قدرمنو کله چې په انسان کې د حق د وینا ماده وي، نو دا هم په حقوق العباد کې راځي. او حقوق العباد چې کله حقوق الله وي او حقوق العباد نه، نو هغه حقوق الله چې دي نو دا هم انسان ته پیدا نشي رسولی. په معاشره کې او د انسان په ژوند کې حقوق العباد داسې رول لوبوي، د حقوق الله دپاره بیا داسې رول لوبوي لکه څنګه چې په وجود کې سر او په سر کې مازغه رول لوبوي. قدرمنو زه ستاسو په مخ کې نور حایل کېږم نه، که زما په دې خبرو کې څه کمی غلطي شوي زه د هغې بخښنه غواړم. ځکه چې کله هم څه خبره کوم نو زه دا نه یم چې زه دا پوهه یم، بلکې زه چې هر څه یم زه د خپلې زده کړې دپاره دا خبرې بار بار ځکه کوم چې زه چې څه ویم چې ما له خدای پاک په دې خبرو باندې په خپله د عمل کولو توفیق راکړي. داسې نه چې زه ویم یو څه کوم بل څه، یعنې زما قول یو وي او فعل مې بل وي. نو زما بنیادي مقصد دا ده چې یو چې زموږ څومره ملګري دي لیکوالان دي د هغو عزت افزایي وشي. دا زه د دوی په خپل ځان باندې حق ګڼم او مطلب دا دی چې زما زده کړه وشي او زه د خپل ځان احتساب په خپله وکړم چې زه چې څه یم چې آیا کم چې کم دا زما په ژوند کې خامخا راشي. دغه شانتې زموږ لیکوال قدرمن ښاغلی فیض علي خان فیض صاحب د هغه دا یو غزل در سره شریکوم او بیا درنه اجازت غواړم. فیض صاحب وایي چې قام چې د جبر سره جنګ نه کوي ژوند نه کېږي. قام چې د جبر سره جنګ نه کوي ژوند نه کېږي، او ورور چې په ورور خور باندې ننګ نه کوي ژوند نه کېږي. او په لویه لاره چې د پیغلو لوپټې لوټ کېږي، په لویه لاره چې د پیغلو لوپټې لوټ کېږي او د ظلمو وینه غورځنګ نه کوي ژوند نه کېږي. او په بوږنوونکي خاموشۍ کې چې محل پې کوي، په بوږنوونکي خاموشۍ کې چې محل پې کوي رباب ستار پکې ټنګ نه کوي نو ژوند نه کېږي. او چې د رحمان بابا په واز یې اصلاح نه کېږي، چې د رحمان بابا په واز یې اصلاح نه کېږي. او د خوشحال توره هم شړنګ نه کوي ژوند نه کېږي. دهقان خبر هم دی چې ځمکه ده د ده خپله، خو کله چې ځمکه په قلم نه کوي ژوند نه کېږي. چې قناعت غریب د جوارو په ډوډۍ نه کوي، چې ګزاره سړی په لنګ نه کوي ژوند نه کېږي. او دغه باچا ته دا ولس چې په انصاف کې وژني، دغه باچا ته دا ولس چې په انصاف کې وژني، فیضه خیرې چې دا ملنګ نه کوي ژوند نه کېږي. فیضه خیرې چې دا ملنګ نه کوي ژوند نه کېږي. قدرمنو د فیض علي خان فیض صاحب دا غزل هم تاسو واورېدو یقینا چې فیض علي خان فیض صاحب چې په دې غزل کې کم پیغام ورکړی دی او په دې غزل کې په دې لیک کې چې کم پیغام دی د قام دپاره. خو زموږ بدمرغي دا ده زه یو ځلې بیا یم چې موږ کله هم غزل ګورو یا غزل اورو نو هغه صرف د خوند دپاره اورو، تر څو چې موږ د خوند د قید نه ووتي. او په غزل کې موږ مقصدیت نه لټولی، په غزل کې موږ علمیت نه لټولی، په غزل کې موږ شعور نه لټولی، نو تر هغې پورې زموږ د لیکوال غزل زموږ د ژوند رهنمایي نشي کولی، زموږ د ژوند ترجمان نشي کولی، او زموږ د ژوند د مسایلو د حل سبب نشي جوړېدی. نو قدرمنو ستاسو نه اجازت غواړم
په لوی الله مو سپارم د خپل ځان خیال ساتئ. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.